د لوی او لوی ځان ترڅنګ طلب سره سپېڅلي نامه د ملت غږ راډیو د ټولنیز رسنیو درنو څارونکو او کتونکو سلام دا وخت بخیر. جاوید احمد حیدري یم، راغلی یم تر کندهار کې تر اتفاق وشو کلب پورې. دا د سپورټ او بدني روزنې تر چتر لاندې د کراټې برخه ده چې وشو نومیږي. دا چې وشو ته د نورو لوبو په پرتله څومره پاملرنه سوې ده، په دې لوبو کې اوس مهال څومره ځوانان روزل کېږي، د پخوا په پرتله باندې د دې لوبو ته ځوانان څونه آمادګانې نیسي او په دې برخه کې فدراسیون دې ته څومره توجه کړې ده، په دې اړه به د دې کلب له استاد او شاګردانو سره خبرې دوستانو راځم. په دې برخه کې د دې رشتې د یو لوبغاړي پر ورځمه د دې رشتې په برخه کې همداسې د تمریناتو اړوند د دې سره غږیږو. په لومړي سر کې ځان معرفي کړو لیدونکو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. زه احمد ولي هوتک. ډېره مننه کو هوتک صاحب، د دې لوبې اړوند راته ووایئ څونه وخت کېږي چې په دغه رشته کې تاسو لوبېږئ؟ تقریبا 4 کاله شاوخوا کېږي چې په دا لوبه کې لوبېږم او دا لوبه چې ده نه کمربند لري. تاسو وویل چې دا لوبه نه کمربندونه لري، په دې لوبه کې تاسو تر څومره کمربنده پورې رسېدلي یاست؟ په دا لوبه کې زه د 6 کمربنده پورې رسېدلی یم چې بنفشي رنګ وي. دا راته ووایئ څومره لوبې مو ترسره کړې کندهار کې دننه همداسې په نورو ولایتونو کې؟ همدارنګه په کندهار کې دننه مو هم ترسره کړې ولایتي هم داسې کې حتی تر ملي ټیم پورې مو ځان رسولی. تر ملي ټیم مو ځان رسولی. کندهار منتخب ټیم کې هم لوبېږي؟ اول په کندهار منتخب ټیم کې ولوبېدلو، بیا ملي ټیم ته لاره پیدا کړه، بیا ملي ټیم کې د افغانستان مسؤل اول مقام رسولی. ښه، ډېره مننه کو دا راته ووایئ څومره تمرینات ترسره کوئ په دې وخت کې چې مثلا تاسو راځئ ماښام څومره ساعت تاسو تمرینات ترسره کوئ؟ تقریبا ماښام موږ یو ساعت رسمي تمرین لرو، بیا وروسته آزاد تمرینات موږ لرو. د ماښام څنګ څخه سهار هم راځو چې مازدیګر هم دوا لرو، 3 وخته مهال. ښه، ډېره مننه کو په وروستۍ کې دا راته ووایاست د مسؤلینو څخه مو غوښتنه چې تر څو تاسو سپانسر کړئ او بیا وروسته چې تاسو مثلا لوبو ته ځئ او تاسو ته بیا هغه زمینه در برابره کړي کوم چې نورو لوبو ته برابرېږي. ښه مثال یې فوټسال ویلی شم. همدارنګه سپانسر پیدا شي موږ به نور مختلف کړو، لکه څنګه چې موږ ملي ټیم شفیع کړي، انشاءالله خارجي مسابقې به هم وکړو، انشاءالله موږ به تمریناتو ته پام وکړو. ښه، ډېره مننه کو. دوستانو راغلی یم تر یو بل لوبغاړي پورې هم چې د ده سره به د دې لوبې اړوند غږېږو، دا چې ده څومره وخت تمرینات پیل کړي د ده سره به هم غږېږو. وروره ستاسو نوم په لومړي سر کې راته ووایاست؟ نوم مې نجیب الله دی، د اتفاق وشو کلب لوبغاړی. ډېره مننه کو دا راته ووایاست څومره وخت کېږي چې په دې رشته کې لوبېږي؟ 3 کاله تقریبا کېږي. ښه، 3 کاله کېږي. که دا راته ووایاست چې تمرینات مو څنګه روان دي؟ ډېر ښه روان دي، تمرینات ډېر ښه روان دي. د استاد د رویې اړوند که راته ووایاست استاد څومره کوښښونه کوي ستاسو سره؟ مثلا ډېر زیات کوښښ کوي، ډېر زیات در حده او ډېر. ښه، په ټولنه کې خو به تاسو دغه رشتې څخه مثلا بد استفاده نه کوئ چې که موږ تاسو وګورو کلیوالي برخه کې حتما دا څه ترسره کېږي؟ یا انشاءالله نه کوو. ښه، د خپل ځان اړوند راته ووایه تاسو تر کومه کمربنده پورې ځان رسولی دی؟ د 6 کمربنده پورې. ښه، 6 کمربند کوم کمربند دی؟ بنفشي. ښه، بنفشي کمربنده پورې مو ځان رسولی دی. خپل لوبو اړوند هم راته ووایه. کندهار کې مو څو لوبې ترسره کړي همداسې د کندهار څخه وراخوا؟ په کندهار کې مې 2 لوبې سره کړي چې او ولایتو په ساده مې 3 لوبې سره کړي چې 3 مې ګټلې چې 2 مې بایللې. ښه، 3 دې ګټلې 3 دې بایللې. په کوم ولایت کې تاسو لوبې ترسره کړي؟ په هرات کې مې سره کړي، په تخار کې مې سره کړي، چې په کابل کې مې سره کړي. ښه، اوس مهال په کوم ټیم کې لوبېږئ؟ کندهار په منتخب ټیم کې یاست او که یا ملي ټیم ته ځان رسولی دی؟ یا د کندهار منتخب ټیم کې. ښه، ډېره مننه کو له تا څخه. ژوندی یم. دوستانو په دې برخه کې راځم د دې کلب تر یو تنکي لوبغاړي پورې، دا چې د څومره وخت کېږي په دې کلب کې تمرینات ترسره کوي، کوم تخنیکونه یې زده دي او د ده ارمان څه یې تر څو په راتلونکي کې دوی په دغه رشته کې پرمختګ وکړي. ښه، په لومړي سر کې ځان راته باندې فکر نوم څه دی؟ محمود الله. محمود الله دې نوم دی؟ محمود الله جانه دا راته ووایه څومره وخت کېږي چې په دغه کلب کې تمرینات ترسره کوي؟ 1 کال. 1 کال کېږي. کوم تخنیکونه یې زده دي؟ کرتا، توره، بانس. ښه، کرتا، توره او بانس. کرتا کې څو کرتې زده دي؟ نه کرتې. همداسې کمربند یې تړلی دی؟ ښه، څومره وخت کېږي چې مثلا یا هم که راته ووایه ارمان دې څه دی په دې برخه کې چې تر څو مخته ولاړ شې؟ یعنې تر ملي ټیم او داسې د کندهار منتخب ټیم پورې ځان رسوي؟ ښه، دا راته ووایه کرتا خو نو اوس راته کړی
ښه دوستانو راځو د ده کارته همداسې بانس او توره به ټول به وینو تاسو هم راسره پاتې شئ. دوستانو د وشو لوبې د همدې کلب له یو همکار سره خبرې کوم چې د استاد سره په دې لوب کې همکاري کوي. کله چې استاد نه وي نو په اسلام باندې تمرینات یې ورکوي. د ده سره به ځینې لنډې خبرې کوو، وروسته به نو بیا مخه کوو. په لومړي سر کې که ځان راته معرفي کړئ. نوم مې ذاکر اغا کندهاری دی. ښه ډېره مننه کوو کندهاري صاحب. دا راته ووایه څومره وخت کېږي چې وشو رشته پر مخ وړې؟ تقریبا داسې 8 کاله 9 کاله کېږي انشاءالله. ښه 8 9 کاله کېږي چې دغه رشته پر مخ وړې. دلته د استاد سره همکار یاست تر څو بیا شاګردان وهڅوئ همداسې تمرینات ورکوئ. و د استاد سره همکار یو په دې کلب کې. کوم وخت چې مسابقې نو بیا زه د کوچ په صفت ورسره ځم، هلته د شاګردانو همکاري ورسره کوم. که دا هم راته ووایاست څومره وخت کېږي چې دغه د کوچینګ سټاف هغه په اسلام باندې وظیفه تاسو پر مخ وړي؟ داسې تقریبا داسې 4 کاله به کېږي. 4 کاله کېږي. په کومو سفرونو کې تاسو برخه ورسره اخیستې؟ کوم ولایتونو ته تاسو ورسره تللي یاست؟ د کابل ولایت ورسره تللی یم، زابل، نیمروز او هرات ورسره تللی یم. ښه د هغه ځای څخه مقامونه کوم مقامونه راوړي دي؟ د زابل څخه مو اول مقام راوړی دی، د هرات څخه مو اول مقام راوړی دی، او د کابل څخه مو 2 مقام راوړی دی کندهار په سر. په راتلونکي کوم پلان لرئ؟ تاسو تر استاذۍ تر کچې رسېدلي یاست نه یاست رسېدلي؟ او په دې برخه کې به ځان ته کوم کلب پرانیزي او که نه پرانیزي؟ دا ګړی خو مو اراده ده نو چې حال ته به ګورو. اوس خو د استاد سره همکاري کوو نو چې بیا انشاءالله کارونه سره سم شي بیا به یو کلب راوباسو. ډېره مننه کوو کندهاري صاحب له تا څخه چې برخه دې ورسره واخیسته. مننه، خیر اوسه. دوستانو دا و د دې کلب د استاد یو همکار چې موږ سره وغږېدلو او د نو هم هغه خپلې کوم د وظیفې اړوند یې راسره خبرې وکړلې. دوستانو راغلی یم د اتفاق وشو کلب تر استاده پورې. د ده سره به د دې رشتې اړوند غږېږو چې دا رشته څومره وخت کېږي راپیل سوې ده، افغانستان کې څومره وخت کېږي چې راپیل سوې ده، بالخصوص کندهار کې څومره ځوانان ورسره روزل کېږي. راځم په دې برخه کې استاد ته. استاد محترم ښه راغلاست ورته وایو. مننه، ژوندی اوسې. تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. ډېره مننه کوو. استاد په لومړي سر کې لیدونکو ته ځان معرفي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه استاد سلطان احمد نومیږم، د اتفاق وشو کلب استاد یم. ښه ډېره مننه کوو. استاد محترم دا راته ووایاست وشو څه ده او وشو څومره وخت کېږي چې راپیل سوې ده؟ وشو تقریبا په 1963 کې د دې افغانستان ته راوړل سوې ده، نو بیا د دې په افغانستان کې تشریح سوې ده، د ولایتو په سطح باندې ولایتو ته تشریح سوې ده. ښه که دا راته ووایاست استاد محترم کندهار ته څومره وخت کېږي چې راغلي ده؟ کندهار ته تقریبا 25 کاله کېږي شاوخوا چې د دې کندهار ته راوړل سوې ده، د استاد بریالي تورجان نه خاص. ښه استاد بریالي تورجان، دا راته ووایاست استاد بریالي تورجان چې هغه د کندهار فدراسیون په دې برخه کې چې مثلا وشو رشته د هغې رئیس دی او د وشو فدراسیون رئیس دی د زون په سطح. ښه استاد محترم د خپل د کریر اړوند راته ووایاست، د دې رشتې اړوند راته ووایاست څومره وخت کېږي چې تاسو رشته دغه رشته تاسو پر مخ وړئ؟ تقریبا 8 کاله مو کېږي چې دغه رشته د وشو رشته زه خپله پر مخ وړم. خپل کلب لرم، شاګردان لرم
تقریبا شاګردان مو در ملي ټیم هم رسېدلي دي 4 کسه تقریبا په ملي ټیم کې دي نو دغسې تر دغه وخته پورې لا اوس پکښې اخته انشاءالله مخکې به نور خیر غواړو چې خدای پسې پېښ استاد محترم تاسو ویل تقریبا کلونه کېږي چې دغه رشته تاسو را پیل کړې ده څنګه مو دې رشتې ته مخه کړل څنګه مو وغوښتل چې دغه رشته په مخ یوسئ په داسې حال کې چې نورې رشتې هم شته کندهار کې همداسې بالخصوص په نړیواله سطحه دې رشتې ته مو په دې مخه کړی چې دا خو یو اولمپیکي لوبه ده په اولمپیک کې رسمي ثبت لري بل په دې لوبه کې 2 بخشه رزمي لوبې پکښې کېږي یو بخش تالو ده چې هغه ټوله نمایشي حرکات دي ټکنیکونه توره نانتیک نو نمایشي حرکات ډېر پکښې کېږي ډېر خلک توجه ورته کوي دې ته نو ښه حرکات پکښې کېږي ښه مسابقې پکښې کېږي ښه مسابقې لري په نړیواله سطحه مسابقې لري نو په دغه مودې ته مخه کړی بس پکښې اخته یو استاد محترم دا راته ووایه په عموم کې څو کلونه کېږي تاسو ویل چې کلونه کېږي چې دا رشته پر مخ وړو د دې رشتې تر څنګ تاسو بل رشته پر مخ وړی د کوم ډول بل رشته مو مخکې په کشرتوب کې مو موتای رشته کول هغه مو تقریبا 2 کاله وکړه بیا مو وروسته دې رشتې ته مخه ښه استاد محترم دا راته ووایه کندهار کې د دې لوبې وضعیت اوس څنګه ارزوي د پخوا په پرتله د دې لوبې وضعیت ډېر ښه دی اوس ډېر ځوانان یې خوښوي دا لوبه نو په دې خاطر یې خوښوي چې مخکې ما درته وویله چې په دې لوبه کې ښه نمایشات موږ لرو ښه حرکات پکښې کېږي رزمي لوبې هم 2 بخشه لري چې هغه یو سانده ده یو سندوانګ ده نو دغسې لوبې هم پکښې کېږي او نور داسې نمایشي حرکات هم ډېر پکښې کېږي استاد محترم که دا راته ووایاست په څومره وخت کې تاسو لوبې ترسره کوئ دلته کندهار کې همداسې په نورو ولایتونو کې تقریبا د دې په کندهار کې موږ په کال کې 2 ځله مسابقې ترسره کوو او د ولایتو په سطحه هغه بیا زموږ چې کوم وخت چې آمادګي ولرو بیا د ولایت په لاس سره موږ خبرې کوو یا تماس سره نیسو ته وایي چې په دغه وخت کې یا په پلانکي نیټه باندې مساسې مسابقې لرو دغه لوبې ستاسو په خپل شخصي لګښت برابرېږي او که یا هم د دغه رشتې د فدراسیون لخوا څخه تاسو درکول کېږي یا ولایتي لوبې د دې په کندهار کې یا مثال د خبرې داسې بل ولایت چې موږ ځو دا موږ په خپل شخصي لګښت باندې ځو نړیوالې لوبې مو ترسره کړي دي یعنې د دغه کلب څخه د کندهار ولایت څخه موږ نړیوال لوبغاړي لرو چې مثلا په نورو هېوادونو کې لوبېدلي د کندهار ولایت څخه یې نه لرو په نورو ولایتو کې ستاسو موږ داسې لوبغاړي تقریبا 8 کسه لوبغاړي لرو چې په نړیواله سطحه مسابقې کوي د هغو څخه که یو 2 نومره ته یاد کړئ چې مثلا په نړیواله سطحه یې لوبې ترسره کوي هغه یو خالد احمد استاد محترم دا راته ووایه په ټول افغانستان کې دې لوبې ته څومره توجه شوې د نورو لوبو په پرتله باندې آیا دغه لوبه هم دومره پرمختګ کړی دی په کندهار کې همداسې نورو ولایتونو کې لکه څرنګه چې فوټسال فوټبال هم همداسې نورو لوبو پرمختګ کړی دی دې لوبې ډېر پرمختګ کړی دی د دې په افغانستان کې تقریبا په 4 ولایتو په 4 ولایتو په ګردستان هر ولایت کې وشوخته نو ډېر پرمختګ یې کړی دی ډېر ځوانان توجه ورته ښه استاد محترم دا راته ووایاست خپله مو څو لوبې ترسره کړي دي په کندهار کې همداسې نورو ولایتونو کې ډېرې لوبې مو ترسره کړي دي د دې په کندهار کې مو ترسره کړي دي په نورو ولایتو کې مو ترسره کړي دي نو اوس یې درکه څخه ورک کړي بالا خو یو روزنکي راڅخه جوړ شوی دی بس نور داسې ځوانان روزم چې داسې استاد محترم تاسو وویل تاسو له خپل کلب څخه تقریبا 4 هغه لوبغاړي لري چې تر ملي ټیم یې رسېدلي هغو نو په نړیواله سطحه لوبې تر اوسه نه دي ترسره کړې تر اوسه یې په نړیواله سطحه مسابقې نه دي ترسره کړي انشاءالله په راتلونکي امکان سره د خپل لاسته راوړنو په اړه راته ووایاست کومې لاسته راوړنې لري له نورو ولایتونو څخه تقریبا ښې لاسته راوړنې لرو د افغانستان په سطحه یې لرو د افغانستان په سطحه اول 2 مقام لرو د دې شاګردانو د ولایتو په سطحه هم ښه لاسته راوړنې لرو اول مقامونه لرو د ژوند په سطحه یې لرو د نورو ولایتو په سطحه یې لرو ښه مقامونه لرو د کومې ولایتونو څخه تاسو مقامونه راوړي دي تقریبا د هرات ولایت څخه مو اول مقام راوړي دي داسې د نیمروز ولایت څخه مو 2 مقام راوړي دي د کابل څخه مو اول راوړي دي د روزګان ولایت څخه مو اول راوړي دي د زابل ولایت څخه مو اول راوړي دي د هلمند څخه مو 2 راوړي دي دا ښه مقامونه نور ولایتو کې هم داسې مسابقې مو کړي دي تقریبا په تخار کې مو مسابقې کړي دي 3 مقام لرو تخار څخه د لوګر څخه هم 3 مقام 2 مقام لرو داسې مسابقې مو کړي انشاءالله په راتلونکي نور هم کوو نور ته هم انشاءالله دغه سته
استاد محترم تاسو ویل په کندهار کې موږ په کال کې یوازې 2 لوبې لرو هغه کوم که برابرې سي که نسي برابرې ولې په کندهار کې د نورو ولایتونو په برابر باندې که ووایو نورو ولایتونو کې فکر کوم زیاتې لوبې برابرېږي ولې کندهار کې دغه لوبې زیاتې نه برابرېږي په کال کې 2 لوبې هغه هم که ترسره سي او که نسي ترسره دا خو نو ټوله داسې دي چې موږ په خپل شخصي لګښت باندې کوو ځکه چې د اقتصاد له امله نو بس موږ سره داسې تجاران لاره نه وړي که زه یو تجار موږ سپانسر کړي بیا موږ کولی شو د نورو ولایتو څخه خلک راوغواړو ورزشکاران راوغواړو بیا د لیمفاټي کې ترسره کړو نو داسې څوک موږ ضرورت نه لرو نه سپانسر نه لرو چې موږ ته نور د ولایتو څخه موږ خلک راوغواړو ځکه چې موږ تاسې اقتصاد ټوله سره لږ استاد محترم تاسو ویل چې تجاران په دې برخه کې زموږ سره کومک نه کوي ولې دا لوبې چې دي اولمپیکي لوبې دي د دې هغه په اسلام باندې اقتصادي برخه چې دی یا هم کوم مصرف چې دی هغه باید د فدراسیون لخوا څخه هر ولایت ته ورکول شي آیا کندهار ولایت ته نه ورکول کېږي او که چیرې دلته راوړل کېږي بیا نه ورکېږي راوړل کېږي ورکول کېږي اولمپیک ته ورکول کېږي نو بیا اولمپیکي په اولمپیک باندې بیا زموږ سر نه خلاصېږي چې هغه د پیسې کم څه کوي څنګه کوي نو موږ ته یې تر اوسه داسې پیسې یا داسې دغه موږ ته تر اوسه نه دي راکړي چې موږ د دې په کندهار کې مسابقې وکړو په نورو ولایتونو حال لري چې آیا هغو ته ورکول کېږي او که نه ورکول کېږي و داسې حال په لرو چې هغو ته ورکول کېږي نو د اولمپیک څخه مو دا هیله ده چې مثال خبرې کندهار ته هم داسې توجه وکړي داسې دغه وکړي چې خپل کوم حق چې دی هغو ته راوړي مشکل په کوم ځای کې دی استاد محترم دغه ته وایاست ولې نورو ولایتونو ته ورکول کېږي او کندهار ته نه ورکول کېږي او که ورکول کېږي بیا څه کېږي د دې فدراسیون له رئیس سره تاسو خبرې نه دي کړې د فدراسیون د رئیس سره موږ دا خبرې کړې چې فدراسیون رئیس هم دغه راته وایي چې نسته دا خبر راته کوي چې نسته او نسته نو موږ دونه دغه نه لرو د نسته جواب څه دی استاد محترم ولې هغه ته نه ویل کېږي چې نور ولایتونو ته ورکول کېږي او موږ ته نه راکول کېږي په دغه ځای باندې زموږ هم سر نه خلاصېږي مشران ته مو ویلي چې امنیت ته مو ویلي چې فدراسیون ته مو ویلي چې نو هغه در اوسه داسې جواب نه دي راکړي چې دا د نسته جواب یې تر اوسه نه دي راکړی چې دا ولې دا رقم حساب د نمایشات اړوند راته ووایاست استاد محترم تاسو په کال کې څو نمایشات لرئ موږ په کال کې 2 ځله نمایشات لرو په شپږ میاشت کې موږ د دې پروګرام جوړوو نمایشات شاګردان ته موږ بندونه تړي نو داسې جالبه حرکات وشي کېږي انشاءالله په راتلونکي کې به تاسې هغه هم راسره ننداره کې ووینئ د خیره 2 ځله نمایشات لرو په وروستي کې دا راته ووایاست څنګه کولی سي یو شاګرد چې تر استادۍ تر مقام پورې په څومره موده کې دی ځان ورسوي آیا دا د شاګرد په لیاقت پورې اړه لري او که چیرې او یا هم تاسو خپل وخت ورته ټاکلی دی دا وخت نه لري یو استادۍ ته رسېدل وخت نه لري دا ټوله د شاګرد خپل لیاقت دی چې څونه زحمت پرې کاږي څونه زحمت باسي هغومره د شاګرد پرمختګ کولی سي نو موږ خپل کوشش خپل تر حده پورې ورسره ځغلو کوشش ورسره کوو چې شاګرد دا څونه ډېر سي برابر سي موږ خوشحاله کېږو نو هغه د شاګرد خپل لیاقت پورې اړه لري چې شاګرد څونه ډېر ځان برابرولی سي وروستۍ کې استاد محترم یو ځل بیا هم وایم نورو ولایتونو ته مصرف ورکول کېږي او هغه په کندهار کې یا هم په موږ کې وایم په ټول افغانستان کې د کال ډېرې زیاتې لوبې ترسره کوي په وروستۍ کې مو د مسؤلینو څخه غوښتنه څه ده چې مثلا دې برخې ته توجه وکړي او بالخصوص کندهار ته توجه وکړي تر څو د نورو لوبو په پرتله باندې دا لوبې ته هم زیات کار وشي او بیا په راتلونکي کې ځوانان موږ ولرو تر څو په نړیوالو لوبو کې ولوبو همداسې په مرکز کې بیا موږ دې ولوبو د مسؤلینو څخه مو دا خواهش دی چې دې لوبو ته توجه وکړي ځکه دا اولمپیکي لوبه ده هغه موږ تاسو ټوله وایو چې هغه مسابقې دا رقم کېږي اولمپیکي لوبې دا هغه چې په کال کې یو ځل کېږي نو په کال کې یو ځل باره موږ شاګردان څنګه وهڅوو چې مثال خبرې دوی ولاړ شي په ملي ټیم کې مسابقه وکړي بله سره سره نو په کال کې یو ځل مسابقه کېږي نور که موږ وغواړو د ولایتو په سطحه موږ مسابقې وکړو هغه بیا موږ دونه بودیجه نه لرو دونه اقتصاد مو ضعیفه دی نو د مسؤلینو څخه دا خواهش دی چې صرف مازې دې دونه موږ سره وکړي زموږ شاګردان کوم شاګردان چې هغه تشویق کړي صرف د یوه ولایت څخه د بل ولایت پورې دغه سفر خرڅ دی ورکړي مسؤلینو څخه دغه توجه ده چې دغه ورزش او دغه رزمي لوبو ته استاد محترم د راتلونکي د پلان اړوند هم راته ووایه راتلونکي تاسو کوم پلانونه لرئ کوم نمایشات لرئ راتلونکي انشاءالله موږ مسابقې هم لرو شیشه مسابقې لرو ما مخکې درته وویله چې څلور کسه په ملي ټیم کېږي نو هغو ته هم تمرینات شروع دي دغه مو پلان دی چې زموږ شاګردان د کندهار په سطحه د نورو ولایتو څخه مو کمونه راوړي یا مثال خبرې د ملي ټیم شاګردان مو ولاړ شي د هېواد په سطحه مسابقې وکړي نو نمایشات هم په راتلونکي کې لرو د خیره ښه نمایشات لرو انشاءالله
ډېره مننه که استاد محترم له تاسو څخه چې خپل وخت مو راکړی او په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. مننه ژوندی اوسې، ستاسو څخه هم مننه کوو چې موږ سره مو ګډون وکړي، موږ مو وستایلو. الله مو تل ژوندي لري. ډېره مننه کوو. دوستانو لکه څرنګه چې د استاد محترم له خولې څخه تاسو واورېدل وشو هغه لوبه ده چې په کندهار کې بالخصوص په افغانستان کې ډېره توجه نه ده ورته سوې. له دې فدراسیون څخه غوښتنه دا کېږي چې باید دې لوبو ته زیاته پاملرنه وسي او په کندهار کې لوبې زیاتې سي. دوستانو دا و د دې رشتې په اړه معلومات چې د استاد او ځینې شاګردانو سره وغږېدلو. تر بلې خپرونې پورې موږ ته اجازه راکړئ. د الله